څلور کارونه چې هر ښځه ډېر په شوق او مینه کوي او خاوند ته حال نه وایي. هغه کارونه او تفصیل ټول هر څه در سره همدلته شریکوم. داسې معلومات چې تر اوسه به ترې تاسو خبر نه یې او په اورېدو به تاسو ډېر زیات حیران شئ، نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو، کوم رازونه او خبرې چې ښځه او خاوند یو بل سره شریکوي نو بل یې هیڅوک هم نه شریکوي، ځکه چې ښځه او خاوند د یو بل رازدار وي، یو بل نه هیڅ هم نشي پټولی. نو دې لپاره هم ښځه او خاوند د ژوند ښه ملګري وي. خو په دې کې د ښځې له اړخه څه داسې کارونه هم شته چې هغه خپل خاوند ته نه وایي. په دې کې وړومبی او لوی کار کول هغه د کوروالي ته زړه کېدل دي. دوستانو، د ښځو په سترګو کې دومره حیا وي چې که د هغې کوروالي ته هم زړه کېږي، خو بیا هم خاوند ته په ښکاره نشي ویلی. نو د دې لپاره خاوندانو ته پکار دي چې د ښځې د دې اهم ضرورت ډیر زیات خیال وساتي، ځکه چې ښځې د دې اظهار نشي کولی او شرم محسوسوي او خاوند ته یې نشي ویلی. دویم کار چې ښځه کوي هغه خاوند سره محبت دی. ښکاره خبره ده چې یوه ښه ښځه د خپل خاوند نه بغیر بل چا سره مینه نه کوي او خپل خاوند د ځان لپاره هر څه ګڼي. هغه خپل خاوند سره مینه کوي خو خپل خاوند ته د مینې اظهار نشي کولی، ځکه چې شرم ورته محسوسیږي. دریم کار چې ښځه کوي هغه د ښځې شتمني ده. یعنې ښځې ته چې خاوند کومې پیسې ورکوي هغه اکثره وخت ځان سره لږې لږې پیسې جمع کوي، چې بیا کله په خاوند سخته راشي نو هغه پیسې ورته ورکوي او یا پرې ځان لپاره کور ته یو شی اخلي. خو خپل خاوند ته هر وخت د دغه پیسو اظهار نه کوي، چې کله یې وخت راشي نو بیا خپل خاوند ته وایي. څلورم کار چې اکثره ښځې کوي هغه د سودا اخیستل دي. شاپینګ او سودا اخیستل د هرې ښځې شوق وي چې بازار کې سودا وکړي، خو ځینې ښځې بیا اصلي قیمت نه وایي چې په 100 روپۍ یو شی اخیستی دی، بلکې د هغې په ځای غلط قیمت ښایي چې خلکو ته وښایي چې زه دومره ګران شیان اخلم، او په دې طریقه خپل ځان اوچت حسابوي او خپل قدر زیاتوي. نو دوستانو، دا معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل، امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې ښایسته معلوماتو او ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.